د روغتیا او درملنې نړیوالو مدیرانو د نړۍ په اقتصادي غونډه کې چې د سویس په داووس کې ترسره شوه د راتلونکي نړیوالې وبا اړوند پلان جوړولو پر ارزښت ټینګار وکړ. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د راتلونکي وبا لپاره چمتووالی اړین دی. له دې سره دوی غواړي د هغه ناوړه حالت مخنیوی وکړي چې د کوویډ-19 وبا پر مهال رامنځته شوي وو چې روغتیايي سیسټمونه یې فلج کړل او په نړیوال اقتصاد کې میلیارډونه ډالر ضایع شول. اکس یوه رښتونې ناروغي نه ده بلکې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا د یوې میکروبي ناپېژندل شوې ساري ناروغۍ نوم دی. دا فرضي ناروغي کولی شي له یوه هېواده بل هېواد ته خپره شي او ان کولی شي بشپړې وچې اغېزمنې کړي او د انسانانو فعالیتونو او ګرځېدو اړوند بندیزونو لامل شي. د ناروغۍ یاد نوم د کوویډ-19 د خپرېدو مخکې ورکړل شوی و. د 2018 کال په فبرورۍ کې د روغتیا نړیوال سازمان دا فرضي ناروغۍ د هغو ناروغیو په لیست کې شامله کړې وه چې باید لومړیتوب ورکړل شي. د څېړنې او پراختیا پروګرام مسوده یو نړیوال ستراتیژیک پلان دی چې د متخصصینو د یوې ډلې لخوا ترسره کیږي. دا ماهرین د روغتیا نړیوال سازمان لخوا وربلل کیږي او د ناروغۍ اړوند څېړنې او مطالعې کوي، پروګرامونه جوړوي او د خپرېدو په صورت کې چټک ګامونه اخلي. د دې پروګرام موخه د اغېزمنتیا معلومول، واکسینونو او درملو ته چټک لاسرسی برابرول، د ژوند ژغورلو او د لوی بحران مخنیوی دی. په وروستیو کلونو کې موږ په نړیواله کچه بېلابېلې ناروغۍ لیدلې دي: سارس یا تنفسي ناروغۍ، د خوږ یا انفلوانزا ناروغۍ، مرس یا منځني ختیځ کې تنفسي ناروغۍ، ایبولا، کوویډ-19. د روغتیا برخې ماهرین د راتلونکي نړیوالې وبا په اړه اندېښمن دي چې کیدای شي له کورونا زیات خطرناک وي. آیا اکس ناروغۍ به د نړیوالې وبا لامل شي؟ په داسې حال کې چې اوس مهال اکس ناروغۍ شتون نه لري، خو څېړونکي یا ساینسپوهان او متخصصین تمه لري چې مخکې له مخکې باید یو پلان جوړ کړي ترڅو د لارښوونو او پلان پر بنسټ له دې فرضي ناروغۍ سره مبارزه وکړي. دوی غواړي نړیوال روغتیايي سیسټمونه دې حالت ته چمتووالی ولري. تېره اونۍ په نړیواله اقتصادي غونډه کې اکس ناروغۍ ته چمتووالي تر نوم لاندې یوه ناسته ترسره شوه. دا ناسته د روغتیا نړیوال سازمان تر مدیریت لاندې د تدروس ادهانوم ګابریسیوس لخوا ترسره شوه. په دې ناسته کې د هغو نویو میتودونو په اړه خبرې وشوې چې د روغتیا او طبي سیسټمونو چمتو کولو لپاره اړین دي ترڅو په راتلونکي کې د لا زیاتو وژونکو وباو کنټرول وکړای شي. که کومه بله وبا رامنځته شي، متخصصینو له کلونو راهیسې خبرداری ورکړی و چې موږ د نړیوالې وبا پر لور روان یو. ډېری دا کارپوهان په څارویو کې د دې ناروغیو منشأت اندېښمن دي. 85% نوې ناروغۍ حیواني یا زوتونیک سرچینې لري. زوتونیک اصطلاح هغو ناروغیو ته کارول کیږي چې له ژویو انسانانو ته لیږدول کیږي. داسې انګیرل کیږي چې د کوویډ-19 ناروغۍ سرچینه هم ژوي وو چې د چین په بازار کې پلورل کېده. ګمان کیږي چې د کوویډ-19 په څېر زوتونیک سرچینه لرونکې ناروغۍ د انسانانو د فعالیتونو له امله ورځ تر بلې خورا خطرناک کیږي. همدارنګه په اقلیم باندې د انسان د فعالیتونو اغیزې، د حیواناتو په استوګنځایونو باندې د انسان نفوذ او د انسان د تګ راتګ د ساحې د پراختیا د دې لامل شوی چې له ژویو څخه انسانانو ته ناروغۍ ولېږدول شي. د متخصصینو له نظره د ښارونو پراخېدل، د نفوس زیاتوالی او نړیواله سوداګرۍ هم د وبا لپاره یوه ښه زمینه برابره کړې چې ګرد نړۍ کې خپره شي. ډاکټر تدروس په یاده نړیواله اقتصادي غونډه کې وویل د روغتیا نړیوال سازمان لا دمخه د راتلونکي وبا لپاره چمتووالی پیل کړی دی. یو له دې ګامونو څخه د وبا حالت لپاره د مالي سرچینو چمتو کول او همدارنګه سویلي افریقا ته د ټکنالوژۍ لیږد لپاره مرکز برابرول دي. دا مرکز به د واکسینونو د تولید سیمې اړوند ښه مرسته وکړي او په پایله کې به یې هغه اختلاف له منځه لاړ شي چې لږ عاید لرونکي او ډېر عاید لرونکي هېوادونه په توپیري ډول واکسین ته لاسرسی لري. په یوه راپور کې چې په 2022 کال کې خپور شوی د ناروغۍ کنټرول او د مخنیوي لپاره د اروپا مرکز سپارښتنه کوي چې د راتلونکو ناروغیو سره د مقابلې لپاره نوي سیسټمونو جوړولو او پراختیا پر ځای موجوده سیسټمونو ښه کول غوره دي. راپور وړاندیز کوي د روغتیا نړیوال سازمان د 2022 کال په جون میاشت کې د روغتیا اړوند د معلوماتو راټولولو او ارزولو او ورڅخه پایلې را ایستلو لپاره لس سپارښتنې وړاندې کړي دي. په دې کې راغلي دي چې د نوې ناروغۍ د څارنې او تشخیص لپاره یو ګټور سیسټم اړین دی او دا کولی شي په ګړندۍ توګه د ناروغۍ د خپرېدو مخنیوی وکړي او ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې وبا تل د یوې پیژندل شوې سرچینې څخه نه پیل کیږي. ډېری خلک د ټکنالوژۍ په مټ د لا زیاتو واکسینونو د جوړولو په تمه دي. یو کال مخکې د کوویډ-19 پر وړاندې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې وګړو ته بېلابېل واکسینونه جوړ شول. دا د روغتیا په ډګر کې بې مخینې ده. په دومره لنډ وخت کې د یو واکسین جوړولو لپاره څېړنه کول او بیا پراختیا ورکول او په پایله کې ګټور واکسین جوړول خپله د واکسینونو په تاریخ کې یوه د پام وړ چاره ده.